بسم الله الرحمن الرحيم. الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عزتمندو مسلمانانو او قرآن او سنت سره مینا ساتونکو عوامو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو په دې مختصر مجلس کې به تاسو ته د لرګلي د مناظرې حقیقت بیانېږي چې دا مناظره په باجوړ مامون علاقه کې په لرګلي کې د هغې انعقاد شوی او ان شاء الله تاسو به د هغې پوره حقیقت مخې ته راشي. د هغې پوره مجالس چې مخکې کوم شوي دي، دعوي مجلس، د شرایطو او د اصولو مجلس او د هغې تاریخ په باره کې معلومات، هغه به ان شاء الله تاسو ته مناظر اسلام، متکلم اهل حدیث مولانا طلع احمد سلفي صاحب تاسو ته بیانوي. نو زه اوس هغه ته دعوت ورکوم چې دې مناظرې حقیقت عوامو ورونو ته بیان کړي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. د مجلس انعقاد چې کوم مقصد د فاره شوی دی، نو هغه تاسو ته مولانا شکیل احمد محمدي صاحب حفظه الله بیان ک چې هغه دا چې د لرکلي باجوړ جنسي کې ماموندو کې چې کومه مناظره منعقد شوی و چې د عین حقیقت بیان کړی شي. دا اعلان وضاحت دا دی، اول د دې مناظرې منځ ته راتللو علت سبب څه و؟ نو هغه دا و چې په لرکلي کې رمضان المبارک کې یو مقلد دیوبندي مولا لاړی بیان یې وکړ او په هغه بیان کې چیلنج ورکړه چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 8 رکعاته تراویح ثابت کړي نو زما د 2 کروڑ روپو جیداد دی، زه به د هغه ته په انعام کې ورکم. موږ ته ملګرو دا خبر راورساو او دا یې موږ نه مطالبه وکړه چې دې جواب دی وکړی شي. نو موږ د الله رب العالمین په مدد سره دې طلب بیک وې د دې چیلنج قبولیت ته موږ تیار شو. نو دا هغه طرفه جواب راغی چې سبا په 3 بجې یعنی 19 رمضان چې دا د جون میاشت وه، ماسپښین په 3 بجې باندې مجلس لګي او پای کې به داو لیکلی کېږي. مونږ لاړو دعوې دپاره، بحث اوږد بحث وشه، پای کې دا دعوه ولیکلی شوه د اهل الحدیث د طرفه چې قیام اللیل یعنی تراویح د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي 8 رکعاته. اختلاف اصل کې دې مسله کې 8 رکعاته. نو موږ دا دعوه ولیکله چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 8 رکعاته ثابت دي
هغوی د دې مقابله کې دعوه ولیکله، یعنی جواب دعوه چې پای کې دننه دعوی هم وي، ځکه د دعوی تعبیر هم وکړه. جواب دعوه خو لنډه دا وه چې نه دي ثابت، لیکن د دې سره سره یې نورې خبرې هم داسې ملګرې کړی چې 20 رکعات سنت مؤکده دي، 8 سنت خلاف دي، لغت خلاف دي، د ائمه او اربعو د مسلک نه خلاف، او داسې نور اوږده جواب دعوې ولیکله. د دې نه وروسته په 9 جولای باندې بیا مجلس ولګېده، او همدغه مدرسه کې چې دا کم کې مخکې موږ د دعوې دپاره ناستو، مدرسه عربیه مفتاح العلوم مامون لر کلی باجوړ جنسي، موږ شرایطو دپاره لاړو. نو پای کې 19 شرایط ولیکلی شو. په ټولو کې مهم شرط دا و چې مناظره به هم په دې مدرسه کې کېږي کم کې چې شرایط او دا ولیکلی شوي دي، او د ملک د ذموارۍ لاندې، یعنی هغه به د امن ذمواري اخلي او د هغې د لاندې به دا مناظره کولی شي. د شرایطو په میدان کې بلکې له دې نه مخکې د دعوې مجلس چې لګېدلی و، نو په هغې کې تعین شوی و د مناظرې د وخت د مناظرې مقرر شوی و 15 تاریخ د جولای، چې دا د هفتې ورځ جوړیږي، او 21 جوړیږي د شوال د میاشتې 1438 هجري کال. دې ورځ باندې به مناظره کېږي، په 9 بجې به مناظره شروع کېږي. شرایطو کې دا خبره مو لیکلی شوه چې تعین د مناظر به کېږي، د اخوا نه تعین د مناظر هغې وکړه چې ندیم به او د هغه سره به صدر مناظر طیبي، او زمونږ د طرفه موږ تعین د مناظر وکړه ضیاء الرحمن سعید حفظه الله او مولانا فهیم الله صاحب حفظه الله، دا به زمونږ صدر مناظري د پېښور اوسېدونکی. دا خو څلنډ غوندې وضاحت ور دی خبره چې دا څنګه منځته راغله او دې ځای ته څنګه راورسېده. اوس الحمدلله موږ چې دا ویډیو شروع کوله نو تقریبا 4 منټه کم پلس بجې باندې موږ دا ویډیو شروع کړه. هغوی مناظرې ورځ نن ده 9 بجې مناظره شروع کېدلو، هغوی پرون ویډیو شایع کړی ده او په هغې کې ویلي دي چې دی شاته شوي دي او څه دروغ یې ویلي دي، هغه دروغ موږ را نقل کوو. د دی مفتي صاحب یو دروغ دا ویلي دي چې یاره دی په دعوه کې دا لیکلي و کله چې دا ولیکلی کېدله چې د ملک په دیرو کې به مناظره کېږي. د دیو اولنې شرط دا و چې مونږ مناظره په باجوړ کې صرف او صرف په لر کلي کې د ملک په حجره کې کوو، بل ځای کې نه کوو. زمونږ ملګرو ورته وویل چې یو بل ځای وښایه په هغې کې دی کې خو زمونږ اوس نه رسېږي. مفتي صاحب دا افترا کړې ده، دا دروغ ویلي دي. موږ چې کله دعوه لیکله د دعوې نه مخکې موږ ته دا وینا شوې وه چې تاسو د دعوې دپاره راځئ نو د ملک دیرو ته به راځئ، لیکن چې کله موږ هلته ورسېدو 3 بجې دغه مجلس لګېدلو نو هغه لار کې موږ ته دا وویله شو چې ملک شاته شوی دی او په دیرو کې اجازت نه ورکوي. خو بیا هم موږ مدرسه کې کېناستو، خیر دی مدرسه دي شي. نو یو دا دروغ ویلی شو، مدرسه عربیه مفتاح العلوم لرکل مامون باجوړ جنسي، زموږ سره د مناظرې دپاره دا لیکلی شوې وه. دویمه خبره یې دا کړې ده چې یاره دی حکومت ته ورغلی دی او هغې ته ویلي چې دا مناظره دې ختم کړی شي. الحمدلله موږ حکومت ته نه یو ورغلي، زموږ چې کوم دا مخې ته کتابونه پراته دي دا موږ الحمدلله تیاری کړی دی. زموږ سره زموږ مناظر مخکې ویلی شوي په دې شرایطو کې چې په مناظر کې په تبدیلۍ کې ګنجایش شته دی. نو زموږ مناظر ضیاء الرحمن سعید په عمره کې دی، زموږ دا خیلو چې راوبرسي لیکن هغه رانغی. نو موږ تبدیلي کړې ده، مولانا ریاض الله صاحب حفظه الله موږ الحمدلله حاضر کړی دی. اوس دا د تاسو سره په دې ویډیو کې ښکاري موږ سره موجود دی. موږ الحمدلله هر وخت کې مناظرې ته تیار یو. معاونین هغه کې دا ویلی شوي چې زه بس د صدر او د مناظر تعین دې وکړی شي. هر چې معاونین دي نو معاونین بیا هغه ټایم کې هم تعین یې کېږي. زموږ سره معاون مولانا عبدالباسط حفظه الله، مولانا سبحان الله حفظه الله او مولانا شکیل احمد محمدی حفظه الله، او یو زه پخپله زه به معاون یم د مناظر سره. نو مفتي صاحب ته زموږ دا خواست دی چې انشاء الله العزیز راشه موږ باندې دا خبره ثابت کړه چې تاسو حکومت ته ورغلي وئ، انشاء الله زما شکست او ستا فتحه. که چېرته خبره بالعکس وه نو بیا به ستا شکست او زما به فتح دا به راسه په کاغذ باندې لیکل کې. دریم دروغ د مفتي صاحب
هغه دا ویلي دي چې دا د ملک ته ورغلي دي دلته هم سفرات ګنده مشوره کړې ده چې دی ورغلي دي ملک ته پیسې ورکړي دي الحمدلله موږ ملک ته نه یو ورغلي په دې خبره کې خو زمونږ دا یقین دی چې تاسو ورغلي ملک ته او تاسو دا ملک په شاکړه ځکه دی چې موږ ته جواب میلاو شوی دی نو تاسو مقلد دیوبندي حنفي چې د ملک د کلی امام دی هغه راغلی دی موږ ته مدرسې ته او دا جواب موږ ته ویل چې یاره ملک وایي چې زما کلي ته نه راځئ نو اوس عوام ورونو ته موږ وایو چې خبروو مو موږ قضاوت په تاسو هره فیصله چې تاسو کوئ حقیقت د خبرې داسې دی چې موږ ته ملک یو پیره رابطه کړې ده دویم بیا د هغې د طرفه د ملک د کلي امام دیوبندي دی مقلد دی او حنفي دی د دې د مسلک والا دی هغه راغلی دی موږ ته جواب ویلی دی نو اوس به انشاءالله عوام ورونه به دې باندې فیصله وکړي چې ملک ته شیطاني چا کړی ده یا ملک ته ویلي چا دي چې ته شاته شه دمکینې ورته چا ورکړی دی هغه به انشاءالله بیا فتح لګي حقیقت من ته انشاءالله په لږو ورځو کې راځي بیا نو مفتي صاحب نه موږ دا درخواست کو چې د الله رب العالمین نه یره پکار ده الله رب العالمین ته ودرېدل دي یوم یقوم الناس لرب العالمین د دې دروغو نه لږ اجتناب پکاري خو موږ وایو چې ستاسو نه ګیله ځکه نه ده پکار چې تا په قرآن باندې دروغ ویلي دي وګوره د درګۍ مناظره کې تا ویلي دي چې والله بما تعملون خبیر په قرآن کې نشته دی یو سړی چې په قرآن باندې دروغ وایي نو هغه چېرته د مخلوقاتو په باره کې او په داسې خبرو کې دروغ وایي نو د هغه نه ګیله نه ده پکار دا آیت په سوره مجادله کې 11 آیات دی 28 سپاره کې دا راغلی دی الله تعالی فرمایي والله بما تعملون خبیر لیکن مفتي صاحب د دې نه انکار کوي دا په قرآن کریم کې نشته دی مفتي صاحب یو خبره دا کړې ده وای د ضیاء الرحمن سعید لیکلی دی نو خیبر پښتونخوا کې د سره مناظر نو مفتی صاحب ته خو خیبر پښتونخوا یاد دی الحمدلله زموږ سره په هر کلی کې د اهل الحدیث په هر کور کې مناظر موجود دی او ان شاء الله چې په کوم ځای کې د مناظرې ضرورت راځي نو موږ به د اغازه اهل حدیث په مناظره کې ان شاء الله د بهر نه مکس نه راغواړي موږ تاسو ته دا خبره کوو دی وبندیانو مقلدینو تاسو سره د مفتی صاحب نه علاوه بل مناظر نشته دی چې دا رسم کړی د پاکستان په ګډ ګډ کې ګرځوي په کار خدا وا من وسم دا مطالبه کوو او ان شاء الله بیا زمنګ دا طریقه ده چې د باجوړ دننه کس راسولې ک ان شاء الله زب سره د باجوړ دننه کس لیکم تا د باجوړ نه بهر کس لیکلې ده مادرسه د باجوړ نه بهر کس لیکلې ده ته مشر ولیک ان شاء الله زبر سره په مناظره کې مشر لیکم ته کشر لیک ان شاء الله زبر سره کشر کینم خو د باجوړ د حدود نه دننه کس راسره ولیک چې دا به مناظر ان شاء الله چې کزه پخپلوم او کزما بل الحدیث روري ان شاء الله موږ په خپل د باجوړ دننه کس مناظر لیکو نو دا ساسې بې ځایه اعتراض دی اصل کې دا اعتراض په تا باندې دی چې د یو مفتي صاحب نه علاوه ستاسو سره یو کس نشته چې هغه مناظرې ته تیار شي په کار خدا وه چې د کومو کسانو دا خبر راوچته کړې وه چې هغې خپل ځان مناظر لیکلی وی نو انشاءالله ما به میدان بې اله بېللی وی چې تاسو د ننه د باجوړ کس لیکلی وی ما د باجوړ نه بهر کس لیکلی وی نو الحمدلله زموږ سره مناظرین په هر کلي کې او په هر کور کې موجود دي نو دا یو څو د هغه د خبرو حقیقتو چې موږ تاسو د بیان که او نور انشاءالله زه مولانا ریاض الله صاحب حفظه الله ته د خبرو دعوت ورکوم او هغې ته مایک ورکوم چې څه خبرې تاسو ته وړاندې کړي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك تاسو مخکې د باجوړ د مناظرې حقیقتو زموږ علماو بیان کو اصل خبردار چې په دې مناظره کې چې کوم شرطونه دوی لګولي دوی په اصل کې د خپل شرطونو نه په شا شو او هغه عربی قاعده په انتفاع د شرط په انتفاع د مشروط راځي مفتي صاحب خبرو نه پوهېږي ځکه دا پنې نه ویلې او شرط چې نه پېښي مشروط په خپله نه پې کېږي نو شرط تاسو په خپله نه پې کو مناظره تاسو ختمه کړه اوس مفتي صاحب پرون بیان کړی مناظره نن ده نه په 9 بجې باندې او دوی پرون بیان کړی ده چې علي حدیث وتښتېده پښتو کې یو متل دی وایي غوایي رال شوی نه دی او ته خانک په سر باندې خو دی نور هم ډېرې متلې دي هغه نه وایي هغه مجلس سره مناسبت نه لري مناظره نن شروع کېږي او په 9 بجې باندې او تا پرون چې کم دی نو بیان ورکړی دی د ډز نه مخکې مړ کېدل نه دي په کار بل مفتي صاحب دا خبر ذکر کړې ده چې ستاسو سره په استراحت کې مناظر نشته دا د ملګرو ماته مخکې ویلو خو ما د ملګرو ته وویل چې زمونږ د خیالي پروژ باندې مدرسه شروع کېږي
نصیب افتتاره تاسو سر ضیاء الرحمن ولیکئ او بل دا چې دا بدرګۍ کې بشرط شی باندې ما یې راولې چې ما ته بشرط شیات کو نه غونډه تی ور پاسه برسي هغه ټول دنیا غو مناظره ولیده مې د پته د منطقي صلاحات یری کې د نشرات له ان شاء الله او ضیاء الرحمن خو د زوړ یار دی او دالته بانم کې چې ضیاء الرحمن زو ناسا پر اسیر کړو ما دا بانه به ختم شي د بتایرم پوره وکي چې ایر هغه سره دا خکر او دغه والی شو کنه دا بانه به ختم شي موږ دا وزري ختم شي خو لیکن هغه بیا په عمره کې نو دا غي د وجنه بیا ما ته دی علماء وی چې راشه بس ما یې صحیح شو لبیکو د دې ملاقات خو مونږ ډېر خوشاليګو ادمغه زول یار زول ملګری دی او الحمدلله مناظره ته مونږ چې کوم دی دلته دا دوه شپې زموږ شو مونږ مخکې بجاول تراغلی یو دلته چې کله رالو دلته ملګرو پوره تیاری کړو هغه اوالیم پوره وغته د کتابونو مخې د پراته دي بیا به کې پرون بعد ملګرو دا خبره مشهور کړه چې مفتي سی راغله خو د غبر چینه د بره تللی دی دلته چینه د په سلاردو کې بره ډېر یخ چینه را هلته چکر لته دی ما دې ملګر توي سوي شم موټر غواګي راواخلې د مناظره خاصم دی ملک بند کړي را دلته نه کیږي هغه يم نه پریدي مو نه پریدو خو کې دې شي زموږ سره زموږ راغو سره ناسبه ملاقات الته بروش په غبر چینه کې الته غر دی سیړې او نختري دی ونی دي او یخ وبدي او دارنګ هغه دی کې ایسو پابندی نشي لګولې بس داسې ذهني باس په کو کتابونه اگر کې نه خدا سي باس په نو الته مونږه بیا موټر تقریبا 700 روپۍ ورکړې غم موټر ما الته وکړو الته بوت چلته لاړو مفتي سي بال دانو چې اسه دروغ ویلو بیا رالو نا غرمانم دنګ پورانه شو بل دره چې مفتي سي ته زموږ درخواست لکه مخ کې ویل شو چې دوی چې حدیث تختی او دارنګ دوی دروغ وي او خکته پورته ستاده دروغ کې زمخ کې ملي سي برخکاره کړ په قران دیم دروغ ویل دي او بل په غملک تیم دروغ چې تا حجره لیکل هله چې مدرسې لیکل شو او بل دوی ملګرو دا خبرو کړ چې بیان کې د خپل نمبر ور کړی دی چې ما مناظره د څوک په کم د کې راغواړي نه زبال ته ورځم مو یې صحیح شو الحمدلله موږ ته د مدرسې ته راغوختي د تاسو مدرسه را موږ ډیره تیار شیو او د امن ذمہواری مخکې تاسو لیکلی و خو پته نه لګي چې په تاسو باندې دغه اصطلاحات یې راوي سره سو جره مناظره هم بیرته ختمه کړه او تاسو زه ته درته کو هغه ته موږ هم تیار پار دی کې خو په تاسو باندې اعتماد ځکه نشته چې کله موږ درګې ته درلو الټي ملګرو ماته وي چې زموږ ځای ته نه تیاریږي مې بس دغه ځای ته به تیار شو چې صرف د مفتي سره دویم تل میلاو شو نو چې الټي لاړو مفتي سره ټول دنیا ولې الحمدلله خپل دیوبندیانو اقرار کړي حناف اقرار کړي چې مفتي سره په دې علومو نه پوهیږي چې کله رابند شو نو بس هغه غونډه ته ور پاسه غره پاسه د مرګ دمکی چې کم دی ور کړه او دارنګ بیا جګړه جوړ کړه غیمه جوړ کړه زموږ کتابونه موږ پټ کړه او بیا تختیدري دي لکه ته په خلکو وسله پاسه کېره او علمي بات نشي کوله او شیخ په مولا د کیم ورکول ټول خلکو عوام غلیدري دي هغه چانه پټي پناه نه دي دا کیمره چا خیال نه ساتي دا ستاله او تعالی موږ ځکه زین شو درکول وجدار چې ستا امن موږ نشو اغفسه لکه ستا شل قیسی او شل غیمیری دا غیر وین ستا ذاتیات هم خلکو سره زیات دي دغه مسلې موږ ځان ته نه جوړو د دې وجنه ستا سره بار بار مناظره شي وي بیا په دې مناظره کې الحمدلله دې ملګرو ډېر خواري کړې ده نو بعضی داسې حوالات راوستري دي چې احناف علما وایي چې دا اتره کړه تراوی دا سنت دي اتره کړه تراوی دا سنت دي اتره کړه او دا شل نفس مستحب دي د جواز په مرتبه کې دي د سنتیت په مرتبه کې نه دي لکه دغه والی بس زدا سوي په شکومه د دې لپاره چې د عوام ملګرو تسلی وشي نو موږ ډېر زیات دلایل په حدیث خور دوی تسلی نه کیږي په حدیث باندې دوی غصپرانه ماتيږي ولیکن دوی کور چې کومه حوالی دي هغه پېښ کوو ځکه دوی دا خبر ذکر کړل مقلدینو چې مقلد د فاره قران او حدیث سره د سکار نشته در فرغه قول د خپل امام او د خپل مجتهد دی وردا کتاب دی فتح القدیر دا حنفی عالم دی دی اصل کې د اتو رکعات مبارک ویلي دي فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنه 11 ركعه بالوتر في جماعه اصل عبارت دار دا فرمای مخ کې وګد عبارت لیکل دي وردین خلاصه دار وته چې تراوی چې کم دین واغه اتر رکعات سنت دي ریک 3 رکعات وتر دي او دانګه اتر رکعات په دې کې عام نوافل دي دا خو یو حواله شو بیا ورسته فرمای په تكون 20 مستحبا دا شل نفس مستحب دي او دې په دې سری کړی دي نه را شل سنت موقت دي او اتر تراوی نه دي اوس پته نه لګي چې د مفتي څخه مقلد خو مجتهد ته جوړ شو کنه دا مجتهد فتح القدیر والا دی یبا والا خدا شو دمه حواله دارا
رد المحتار چې کوم دی دا دام د حنفو مشهور کتاب دی. په دې کې ذکر کړی دي چې وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمان والباقي مستحبا. ويقول ابن حجر رحمه الله په فتح الباري کې ذکر کړی دي ابن حجر رحمه الله چې مقتضا دلیل دار چې مسنون د اصل کې اتري او باقي چې کوم دي مستحب دي، سنت چې کوم دي نو اتري او باقي نفس مستحب دي. دوی وایي دا اته چې کوم دي دا سنت نه دي. دا خو دویمه حواله شوه. درېمه حواله دا ګوره دا جامع الترمذي په دې باندې عرف الشذي دا مولانا محمد انورشاه کشمیری رحم الله دا د احناف عالم دی، هغه دا پیش کړی دي. حاکم دا عبارت راوړی دی، فرمایي واما النبي صلى الله عليه وسلم فصوها عنه 8 ركعات واما 20 ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق. اصل الله چې ګوره د نبی سلام نه اته رکعات ثابت دي، ارجه شل رکعات دي نو هغه د نبی سلام نه په کمزوري سند باندې راغلي دي. ضعیف حدیث هغه ته وایي چې دغه نسبت نبی سلام ته صحیح نه او دغه په ضعف باندې اتفاق دی، په ضعف باندې. او دوی سوي وای په شل رکعات باندې اجماع را د حنفو اجماع نه مګر جماع یې قصه د حنفو اجماع صحیح خو جماع هلکه ارده کې اجماع او اجماع پیژنې چې اجماع څه ته وایي، اجماع چا معتبر ده. بل کتاب د مرقات المفاتيح د مولا القرير رحمه الله د مشکاتو شرح ده. دا کتاب د کیمرې ته به موخیو چې یقین پراش اغم ذکر کړی دلته دا عبارت ویل لري فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنه 11 في الوتر. اغوي چې د اصل کې یو لس دا سنت 3 رکعات به کې وتر دي او 3 رکعات به کې عام نوافل دي. او بیا وروسته فرمای چې وما ذكرنا فيكون 20 مستحبا وذلك القدر منها هو السنه. مطلب شل دا مستحب دي او ته چې کم دي دغه مقدار چې مخکې مونږ خو دا سنت دي. دا مرقات المفاتيح د مشکات شرح ده. موږ سنورم دا حدیث ډیر دلایل دي، دا سیب د کور دلایل مونږ پیش کوو. د بعضې دا بل کتاب د علم الفقه دا من احنافو کتاب دی، حضرت مولانا عبدالشکور صائب فاروقی لکھنوی هغه ذکر کړي دي لاندې اگر چې نبی اسلام سے 8 رکعت تراویح مسنون ہے اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس سے 20 رکعت بھی اصل کی مسنون ہے اتری، لیکن د عبدالله بن عباس نه په کمزوري روایت کې چې کوم د شل راغلي دي مسنون چې کوم د غاتري دي. ماشومان ته خپل مسلک نه ریاض په جواب داوه کې لیکلي دي چې نه شل رکعات چې کوم د سنت یو اته چې کوم د دا ثابت نه دي. یو موټر وای ته جوړ کړه جواب داوه ډیر وګت شي لري په جواب داوه هم دوی نه پوهیږي. دا اصل کې کنز الدقائق ته کنز الدقائق کنز فقه من دا یو مقوله مشهوره ده. د دې په حاشیه کې لاندې ذکر کړي دویمه اشاره دا فرمایي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي 20 بل 8. نبی سم شل رکعات نه کړي بلکې نبی سلام اته رکعات کړي دي. اته رکعات اته چې کم دی ته وایي چې سلوټ جمع کې اته ته جوړیږي. دا بل د امام محمد رحم الله مواتاره او هغه باندې التعلیق الممجد لګیدل دي د عبدالحی لکنوی او دا مشهور نفی عالم دی. په دې کې موږ دا ذکر کړی دی چې واخرج ابن حبان في صحيح من حديث جابر انه صلى بهم 8 رکعات چې ګوره نبی سلام دوی ته اته رکعات کړي حدیث د جابر. او بیا دوی په حدیث د جابر باندې ډېر اعتراضونه کوي، خو الحمدلله موږ د حناف علماو نه ثابت کړي چې حدیث د جابر بالکل صحیح حدیث نبی سلام راوتره او په جواب باندې صحابه ته 2 شپې اته رکعات کړي دي او بیا په درېمه شپه باندې راونه وته اسنه چې د جمع د باندې فرض نشي. 3 شپې چې کوم راوتره په څلورمه شپه باندې بیا راونه وته. دا د حناف بل کتاب دی فیض الباری در بخاری چې کوم د شرح را په دې کې د ذکر کړی دي ثم إن التراويح لم يثبت مرفوعا أزيد من 13 ركعة إلا بطريق ضعيف. ويقول التراويح چې کوم دی په مرفوع روایتونو کې د 14 زیات ثابت نه دي مګر په کمزور روایتونو کې چې کوم دی شل راغلي دي. وسو کې اعتراض وکړي چې مخکې دا 11 وس چې کوم دی 14 وي دغه تعارض او تناقض دی. هغه نه جوابدار چې نه د نبی سلام غالب حالت یو جوابدار چې دا په 11 رکعاتو باندې او کله کله 14 رکعات هم کړي دي. دویم جوابدار چې نه اته رکعات عام تراویح شو
او دانګې په دې کې 15 رکعاته ویتر دي ځکه زمونږ په نسبت باندې بلکې په حدیثو کې یو رکعت ویتر هم شته 3 رکعات هم شته 15 رکعات هم شته 1 رکعت ویتر هم شته 9 رکعات ویتر هم شته او بل دا چې په بخاری په روایت کې وسره دا 2 رکعات سنت چې کم دی راغلي د سهار سنت دا 2 رکعات راغلي دي ځکه د دیال چې کم نه جوړ شوی دي دا تحفة المناظر د دوی د منظور منګل لکه منګل پته نه لګي دا اجمی لپس دی دا دوی مشهور مولا دی په دې کې دا لیکلي دي ګوره 8 رکعاتو پورې د دوانو اتفاق دی 8 رکعاتو پورې د دوانو اتفاق دی او دا د موږ سره په دې کې اختلاف هم کوي مشر وایي اتفاق دی او دا اختلاف جوړ کړی دی بل شرع الوقایه په دې باندې چې کوم نیم دا شرع لګېدل او دا خو مشهور د فقه کتاب دی په دې کې د دې په دې حاشیه کې ذکر کړي تقریبا 4 حشره دې کې وایي واما العدد وروى ابن حبان وغيره انه صلى بهم في تلك الليالي 8 ركعات نبی اسلام دوی ته په دغه شپه کې 8 رکعات کړي دي چې کوم نبی اسلام دوی ته راوته او 3 رکعات په دې کې ویترو اصل کې 8 رکعات نبی اسلام تراویح ادا کړي دي ریبل کتاب کفایت المفتی د محمد کفایت الله دهلوی هغه هم دا ذکر کړی دي چې فرمایي لہذا 8 رکعات تراویح و 8 رکعات چې کم دی د نبی اسلام کی سنت حقیقیه ہے دا د نبی اسلام سنت حقیقیه دي او دوی 8 رکعات ته سنت نشوي موږ یې 8 رکعات تراویح دي او دا سنت مؤکده دي سنت حقیقیه دي اگر کا دلته اختلاف د اسماء راغله دي خو تعدد د اسماء مستلزمه تعدد د مسميات لره نمونه مختلف دي خو لیکن مصداق په خارج کې کوم دی یو دی تراویح تذکوي چې اعلان کې اجمل ترویه د ارسل رکعات بعد بدوی دمه کوله د نبی سم په دور کې د ثواب په دور کې د قیام الليل د روسته مسما شو په تراویح باندې راچره په صحیح بخاری باندې سالمپوري چې کوم دی د حنفی هغه په حاشا ذکر کړی دا په دې کې ذکر کړی فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنه 11 ركعه بالوتر تدیرم دا خبر حاصله شو خلاصه دا راوته چې سنت چې کم دی نو هغه 11 رکعات دي لکه مخکې تفصیل شو د مخکې پوره تفصیل ذکر کړو به راغي خلاصه په اخر کې ذکر کړی دا بل کتاب دی البحر الرائق دام د حنافو کتاب دی اوس کې ریشي چې مفتی صاحب دا اعلان وکړي چې دا موږ خپل جماعت نه سره دی موږ د درګې په مناظره کې دا دغه چې ابن العز الحنفي هغه روایتونه پیش کړه اقوال هغوی دا وی دا موږ د خپل د دیوبند دغه شایع شوی رساله چې دا معتزلی د حنافو نه خارج کړي چې دا دوی خارج کړي په دې کې دا ذکر کړی دي چې وقد ثبت ان ذلك كان 11 ركعه بالوتر نبی سم چې کوم راوته او کوم منځ کړه ثواب وته نو هغه 11 رکعات کما ثبت فی الصحیحین من حدیث عائشه کدا ثابت دی په حدیث عائشه کې او دارنګي شل چې کوم نه دا صحیح ثابت نه بلکې شل نفس مستحب دي دا بل کتاب دی حاشیه توهوی دام د حنافو دا پرونیزا باندې شرح ده دام 14 نمبر حواله ده په دې کې ذکر کړی دی ما ثبت ان نبی اسلام صلی بالجماعت 11 رکعات بالوتر زکه د نبی اسلام ثابت شوی دی چې ګوره دا 11 رکعات دي سره د وترونه دا بل حواله شو دا ولا سم نمبر شمارو به وته ځکه چې شدا معارف سنن ده د بنوري صایب را دوی غټ مقلد ده په دې کې ذکر کړی دی دا ناشنا عبارت ویل دی فلا بد من تسلیم انه علی الصلاه والسلام صلى التراویح ايضا 8 رکعات ودا خبر به خامخه تسلیمه ک ملکیګو ک ژوند کېګو کرغې ارسدا خبر به تسلیمه چې نبی سم تراویح 8 رکعات کړی دي 8 رکعات بیا ورسته فرمای ولم يثبت في روايه انه عليه الصلاه والسلام صلى التراويح والتهجد على هيده في رمضان ودا په یو روایت کې نه ثابت شوی چې نبی سم تراویح ځان نه کړی دي او تهجد ځان نه کړی دي نه مختلف نمونه دي خو مصداق په خارج کې کوم دی یو دی دا معارف سنن بنوري دی په دې کې دا حواله چې کوم نه موږ ذکر کړه 543 صفحه او 5 جلد او دا حواله شو دا ولا حواله شو نورم ډېر حواله شي ټول کتابونه دي مناظره خو د دوی سره په هغه ځای کې وه او الحمدلله دې پیر دوی چې کومه جواب داوا وه نو په دې باندې ما شپږ معارضات تیار کړي او دې ملګرو ته ما ووی
چې مفتي صاحب چې زه په اوله معارضه کې راګیر کم چې ستا جواب دعوه بدیهي ده او که نظري ده والله لازم که در دې نه اخوا وخوځي هغه مخکې قصې چې بشرط شه ولا بشرط شه هغه ته بیا موږ نه ذکر کولی د دوی دا خیال چې دوی یو څو خبرې ګوټه کړي دي زه په ترقي تحدیث و نعمت باندې وایم الحمدلله چې دوی بندې او بدعتي زمونږ سره یوه دعوه هم ولیکي زمونږ په ذهن کې الله په هغې باندې 40 معارضې دا راولي او دا الله موږ ته په ذهن کې راارتی او په طریقې د الهام باندې ستر کتابونه یې موږ هم نه رانقل کوو دغه معارضې موږ هم الحمدلله ذکر کړي تقریبا 6 معارضې وې دا موږ په 11 منټه کې لیکلې وې چې موږ دا د 6 په ووایو په تنقیحاتو کې او مفتي صاحب ته او نن مفتي صاحب ته دا خواسته چې اسی ابتراعات په خلکو مه تړه مناظره څه کې ستاسو طرف نه خرابه شوې ده مناظره موږ نه ده خرابه کړې لکه د امن ذمواري تاسو واخیسته او هغه تاسو بیا وروسته په شا شوئ او الحمدلله باجوړ ټزور ډېره مخکې نه راغلی مو تر پېښور نه چې کوم دی ګزارونه کې راغی د فیسبوک کې چلی نو دا کوم دی چې موږ ټاکلی دی په دغه ملک باندې زموږ اعتماد دی هغه موږ له امن راکلی دی په دغه دی کې موږ ته الحمدلله په عرض کې تیار یو د دې د وجې نه زموږ هېڅ ملګری ستا نه چې کوم دی شاته کېږي نه او ستا بله خبره ده مفتي صاحب وویل چې تاسو سره اردو شرط لګوئ او ولې ستاسو سره سرحد کې مناظر نشته مخکې موږ خبر ذکر کړه چې زمونږ په دې ورځ سبقونه شروع کړه او ملګرو سره ضیاء الرحمن ولیکو هغه مره کې او دوی دا شرط لګولو چې تبدیل د مناظر دا کېدی شي او دوی سره دا شرط د دې لپاره لګولو چې مفتي صاحب حاضر شي ځکه مفتي صاحب د مخکې به شرط شعر دې شي زونه یېرېدلی دی نو کېدی شي چې که دغه اصطلاحات واوري نو بیا دې ته نه حاضرېږي د هغې د وجې نه ورسره دغه شرط ولګېدو نور الحمدلله زمونږ په ارض کې مناظر شته هر وخت کې مونږ دوی ته حاضر یو د دوی سره دغه ځای لیکلی شوی چې عامه ملک ذمواري ورکړې ده او بیا دوی دا خبر ذکر کړی چې یاره دغه له ذمواري نه شو دا شرط دوی په خپله باندې مات کړو اوس چې کوم ذوي العقول خلک دي پوهه خلک دي هغوی دي ووایي چې آیا مناظرین څوک په شا شو مونږ په شا شو که نه دا دوی بندیان بدعتیان چې کوم دي په شا شو لهذا د دې د وجې نه مونږ په مناظره کې مناظرې ته په عرض کې حاضر یو په هر وخت کې خو په دې شرط باندې چې امن او دغه وي او په دې بجاوړ په دې علاقه کې موږ د ملک ځای لیکلی دی او دوی اول د موږ سره په دغه ځای کې امن لیکلی او بیا دوباره په شا شو او الحمدلله د مخکې نه زمونږ دا درېیمه ورځ ده چې د مخکې نه موږ باجوړ ته حاضر شوي یو او دې مناظرې ته موږ په هر وخت کې چې کوم دی تیار یو الله دې وکړي چې موږ ته حق را نصیب کړي او دارنګې زموږ د خولو نه صحیح خبرې راوباسي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک